د افغانستان توره طلا په دغه ولایت کې د مهال په سلګونه کارګر د غوټو سپینولو وروسته اړوندنې راټولوي. له پاکولو وروسته بیا په بوجیو کې اچول کیږي. دا چاره له کوم عصري ماشینرۍ پرته په ساده ډول پر مخ روانه ده. دغه میدانونو ته پر خوست سربیره د پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایتونو څخه هم د جلغوزیو غوټې راوړل کیږي. وايي اړوند اقلیمي شرایط او هوا تر نورو ډیره غوره او برابره ده. سوداګر وايي سږکال به تر 4,000 ټنو پورې جلغوزي راټول شي چې دا شمیره تیر کال 1,200 ټنه وه. تجار لرو، پال تجار لرو، داس تجار لرو چې هغه لارې ډېره خپله ځان ته خلاصوي، سیخوي. خو چې دغو سره تجارو سره چې دولت په څنګ کې همکار وي، کومک وي ورسره، نو موږ نور اسانتیا موږ ته راځي. د دغه ځای بل هېواد ته کوم امریکا ته یا بل جرمني ته یا امارات ته یا بل چین ته د دغه زیات صدارت وشي، دلته دا موږ ته ډېره پیدا کوي، ډېره ښه اسانتیا ورته برابره شي. دغه غوښتنو ته په کتو د اقتصادي چارو کارپوهان د دولت له لوري په اړونده برخه کې د ګامونو پورته کول اړین بولي. وایي دا چاره به په نړیوالو بازارونو کې د افغانستان د نوم پورته کېدو ترڅنګ په عایداتي برخه کې هم د پام وړ پرمختګ او بدلون رامنځته کړي. په دې برخه کې باید دولت د نورو هیوادونو سره هوایي دهلیزونه پرانیزي ترڅو زموږ جلغوزي نورو هیوادونو ته په مستقیم ډول ورسیږي او بیا د افغانستان په نوم پروسس شي، نه دا چې داسې هیوادونو ته ورکړل شي چې دوی بیا هغه په خپل نوم پروسس کوي. پرخوازیي مسؤلین یا د غوښتنې پر ځای بولي، خو هممهاله بیا هیلهمندي ښکاره کوي چې ستونزو ته به یوه ورځ ځواب وویل شي. د خوست ولایت د مقام راستیال محترم مولوي صاحب محبوب شاه د چینایي سوداګرو سره لیدنې کړې وې او په هغې لیدنه کې چینایي سوداګرو دا ژمنه کړې وه چې د راتلونکي کال دپاره به دلته موږ د زړغوزیو فرمونه جوړوو او د دې ترڅنګ به انشاءالله تعالی یوه د پروسس شبکه هم جوړیږي. دا چې د خوست ولایت نه مستقیما خارجي هیوادونو ته جلغوزي لاړ شي، دا نو په مرکز پورې مربوطه ده. نه پوهېږم چې په مرکز کې به د دې دپاره څه تصمیم نیول کېږي، خو امید دا شاید دی چې ښه تصمیم به نیول کېږي. خوست نړیوال هوایي ډګر د مهال له یاد هوایي ډګره د مسافرو په برخه کې کورنۍ او نړیوالې الوتنې ترسره کیږي، خو تر اوسه بندنیو هیوادونو ته د معدنونو او میوو په برخه کې اړوند پروازونه نه دي ترسره شوي. غوښتنې دا دي چې د میوو صادراتو په برخه کې د له دې ځایه پروازونه پیل شي. په دې سره به نه یوازې په عایداتو کې زیاتوالی رامنځته شي، هممهال به یاد زون په سیمه کې په نړیوال سوداګریز ترانزیټ ورګډ او یو نوی بدلون به رامنځته شي.